د ملا صاحب لویه معجزه دا وه چې یو فرمان به صادر که هغه به عملي کېده. هغه له جرمني امریکا او له دې نه ډار نه درلوده. اوس ځینې فرمانونو په صادرولو کې طالبانو محتاطه دي. د غبرګون په راتلو سره بعضې فرمانونو نه تیر هم سي. جدیت نشته. اوس که دغه حالت رواني زه باوري یم چې په تیر نظام به خلک شکر وباسي. اداري فساد نه سترګې نشو پټولی. شته په زغرده باندې وایم که مشران دې ته متوجه نشول د تیر نظام فساد ته به خلک دعا وکړي. همداسې په ګمارنو کې ځینې ستونزه شته. اداري فساد خو ما نه ده لیدلی خو ملګرتیا شته، انډیوالي پالل کیږي. هغه څوک چې مستحق ده باید همغه ته کار ورکول شي. دا مهمه نه ده چې دا طالب ده که دا د تېرې ادارې جنرال صاحب اوس مهمه دغه ده که نه چې د آلمان د بهرنیو چارو وزیر چې پاکستان کنفرانس کې کوم موضوع ته اشاره وکړه دوی ویلې چې طالبان په ناسم لوري روان دي او که دغه ډول مخ ته ولاړ شي د افغانستان د سقوط خطر شتون لري. دغه د دوی دغه اندېښنه تر کومه ځایه پورې پر ځای دی او په دې اړه باندې ستاسو په نظر باندې باید څه ترسره شي؟ د دوی تیر پیشبینیان هم که تاسو وګورئ هغه یو هم حقیقت ته نه ده رسېدلی. جرمني یو له هغه هېوادونو ده چې د امریکا په وتلو سره له طالبانو سره د تړون په وخت کې دوی اعلان وکړ چې موږ 2 کاله نور هم خپل ماموریت تمدید کړه. خو لیکن موږ ولیدل چې هغوی ووتل، امریکانو نه مخکې ووتل. د جرمني په شمول ټولو هیوادونو دا پیشبیني کوله چې د طالب په راتلو سره به 6 میاشتې وروسته دا نظام ختمیږي. دوی به له فقر سره مخ کیږي، له لوږې سره به مخ کیږي. دا نه چې ستونزې نشته خو په هغه بخښنه غواړم چې دوی نه مې وار واخیسته. دلته نوې طالبې شوې ډیوه پتنګ خبرې وکړې چې زه غواړم په دې رابطه باندې ډېرې خبرې ونه کړم ځکه زه ښځو ته ډېر احترام لرم او هېڅکله مې د ښځو په رابطه باندې خبرې نه دي کړې. شینواري صاحب په دې بخښنې سره د تاسو چې مخکې نه چې چاته وایي چې نوې طالبه شوې آیا دا احترام نشته وي ښځې ته کوي؟ میرمن پتنګ ضرور نه. ته اوس په سنګر کې ناسته یې نو خیر دی که چاته اوبه ورکړې که د چا دفاع کې موږ باید خبره درته وکړو. په افغانستان کې د بې حیایۍ د خپرولو د تلویزیونونو خبره وکړه نو په افغانستان کې زه واقعیت خبره وکړم. 3 ښځې ډېرې بې حیایۍ کې مشهورې وې چې یوه نجیبه فیض وه، یوه اریانا سعید وه او بله په همدې ګروپ کې شته. خلک ډېر ونه خفه وو. د هغې مخه هېڅ چا ونه نیول او هر چا چې افغانستان ته راوځي افغانستان ته چې هر چا راوځي هغه په دې ګروپ کې دی هغه په دې ګروپ کې دی هغه هم باید تاسې باید زما خبره واورئ. موږ ستا په خبره کې نه یو راغورځېدلي. وبخښئ ټول زه یو خواهش تاسو نه کوم چې ټول په یو بل سره پوهیږئ په خبرو نو ډایلاګ مه جوړوئ ته باندې او شکایت هم ورنه ولرم چې د خبریالانو سره دوی څه کوي ځکه جمهوري نظام او استبدادي نظام فرق کوي. دوی کولی شي چې د ځان لپاره یو تګلاره وټاکي. دوی کولی شي چې رسنۍ په هر ډول باندې فشار لاندې راوړي. دا د دوی اوس استبدادي نظام دی. نو کوم شی سم دی چې موږ ووایو چې کوم ځای سم دی چې پاتې دی لا غاړه نو دوی په هر یو برخه کې فشار واردوي. دا اوس د هیڅ مثلا که چاودنه کیږي خبرې څوک نشي نشرولی. بس دوی وایي چې ګاز ډبه وچاودېدله موږ مجبور یو چې ګاز ډبه اعلان کړو. مثلا په یو چاودنه کې موږ په خپله ویډیو کې یا مثلا په عکس کې ګورو چې دومره کسان مړه دي مګر دوی موږ ته وایي چې یو کس مړ دی. زه مجبور یم چې په افغانستان کې هغه د یو کس د مرګ راپور تیر کړم. دوی د پیښې وړې ښیي. د مقاومت په نامه باندې چې هر ځای کې پیښه کیږي دوی رسنیو ته ګواښ کړی دی. حتی د ځینو رسنیو مخې ته موټر بمونه ودرولي دي. که سم نشي نو یو ډول اختاري غوندې ورته ورکړې ده چې که سم نشي او زموږ هغه څه چې موږ درته وایو هغه خپاره نه کوي امکان نه لري چې تاسو فعالیت وکړئ. د دوی امر بالمعروف یو پاچاهي ده هغه رسنیو ته ورځي ورته وایي چې سبا راځمه او رسنۍ دې بندومه. د دوی د اطلاعات او فرهنګ وزارت بیل پاچاهي ده هغه بیل دغه کوي. د دوی استخبارات بیل پاچاهي ده هغوی بیل فشار په خلکو باندې واردوي او داسې کومندانان یا د دوی مسؤلان چې دي چارواکي چې دوی بې اجازې د وسلو سره ننوځي د رسنیو پروګرامونو ته کینی مخامخ پریزنټر ته کینی ورته وایي هر څه چې وایي زموږ په مخ کې ووایه. نو دا هغه څه دي چې رسنیو روحیه او دا هر څه کمزوري کوي. که ته په چا باندې یو څه وضع کول غواړې که ته په چا باندې خپل قوانین څه ورته وایي عملي کول غواړې خو جوړې کړه. ما یو ورځ دوی ته وویل چې تاسې داسې وکړئ چې بیا په ټولو رسنیو باندې یو دغه وکړئ
یو لیبل ولګوئ چې د طالبانو پلانکۍ رسنۍ د طالبانو پلانکۍ رسنۍ، نو هغه رسنۍ به پوه شي چې موږ د طالبانو اړوند یو، موږ باید داسې نشرات وکړو. یا تاسې ورشئ هرې رسنۍ کې هر یو کارکوونکي ته پوښتنې ورکړئ چې دغې پوښتنې نه خلاف دې پوښتنه وکړه وژنه به دې. دا څه معنا لري چې ماښام خپرونه وشي سهار ته سړی غوښتی یو بیا دې کېنولی بیا ورته ګورئ هغه رواني ټارچر ډېر سخت دی. که یو څوک زه په دې راضي یم که ما څوک مړ کړي، زه په دې راضي یم که ما څوک وهي، مګر رواني ټارچر ډېر سخت دی. که ته یو چاته ووایې چې بې ناموسه، که ته یو چاته ووایې چې خبیثه، که ته یو چاته ووایې چې راکاږم دی، که ته یو چاته ووایې چې شپومه دی، که ته یو چاته ووایې چې غلامه، که ته یو چاته ووایې چې دا به د هغه په روان باندې څه تاثیر وکړي. هغه به تا سره څه مرسته وکولی شي، هغه به ستا که ته ډېر ښه نظامي ستا نظام ته به څه انعکاس ورکولی شي. ما یو ورځ ورته وویل داسې وکړئ چې هره ورځ راغوښتلو نه زه نو مجبور یم دغه سر باندې مې مرمۍ خالي کوي. ما ته وایي چې دغه دی تاسو باید خپله داسې حالت ته ورسېږئ چې ځان ووژنئ. موږ در باندې دې ورځو کې د وژلو دغه نه کوو، موږ باید ورو تاسو باید دې حالت ته ورسېږئ چې خپله ځان مړ کړئ. یعنې ته یو خبریال ته داسې وایه ته کوم یو ځای ګلي ګلزار دی، کوم یو ځای په وطن کې جوړ دی، کوم یو شی په وطن کې جوړ پاتې دی. دیو پتنګ ویل چې فقط که دغه ماسک په ښځو باندې جبري نشي نور هر څه سم روان دي. زه په دې خبره کې وایم چې که دوی ځان ته رښتیا هم دا مني لکه نړۍ چې وایي، لکه موږ چې وایو چې ځان ته استبدادي نظام وایي، بیا دې هر څه چې کوي ودې کړي د رسنیو سره. مګر که دوی وایي چې موږ انساني ارزښتونو ته، موږ مدني ارزښتونو ته، موږ د بیان ازادۍ ته ژمن یو، نو بیا دې د رسنیو ازادي ومني، بیا دې د بیان ازادي ومني، بیا دې په یوه خبره باندې څوک نه رانیسي، بیا دې په یو خبر باندې خپرولو باندې. ګوره دلته یادونه وشوه، ضیا بومیا صاحب هم ورته وویله چې دوی وایي رښتیا زما یو بل همکار عبدالله حمیم، دوی حتی یو خبریال پسې ورځي، یو خبر د ریپورټ د نشر شوی دی یا په خپرونه کې یو شی شوی دی، پروډیوسر یې بیل ټارچر کوي، پریزنټر یې بیل ټارچر کوي، د رسنۍ مسؤل بیل ټارچر کوي، بیا په فیسبوک او ټویټر او په دې ځینو کې ورپسې کمپاینونه چلوي. دا اوس بله ورځ زموږ یو همکار فقط دوی ته چېرته ویلي چې ته یو 15 منټه ماسک واچوه چې ته د ښځو د حقونو نه د ښځو د نفس اخیستلو د جنجال نه خبر شي. هغه په خلاف باندې دوی دومره زهریات، نن ماته هغه یو سکرین شاټ راولېږه، وایي چې دا یو ځل مړ کوي خو مړې کوي، بیا یې درنه نه غواړو چې مړې کوي. دوی اوس هم د رسنیو د خبریالانو خلاف باندې دومره سخته دغه لري، یو معمولي خبره نشي زغملی. د وسلو سره راځي خبریال ته مخامخ کیني، ورته وایي چې هره پوښتنه کې ته یې وکړه که دومره نري. نو